تاسو باید خپل تصمیمونه او پریکړې په بې ارزښته تصمیمونو باندې خراب نه کړئ، ځکه زموږ انرژي د تصمیم نیونې لپاره محدوده ده. تاسو فرض کړئ چې تاسو په یوه ورځ کې 100 تصمیمونه نیسئ. زه تاسو ته 100 ورقې درکوم. کله چې تاسو هر تصمیم نیسئ تاسو یوه ورقه غورځوئ، تاسو ته دغه 100 ورقې خلاصیږي. نو تاسو کله چې ډیر تصمیمونه نیسئ تاسو انرژي هم په همدې شکل سره له منځه ځي. های کله مو فکر کړی دی چې ولې ولسمشران یا د لویو کمپنیو مسؤلین یا بریالي کسان په خپل ژوند کې کله چې له یوه ځای څخه بل ځای ته ځي یا سفر کوي موټر خپله نه چلوي او یو بل کس دوی موټر چلوي او موټروان یې نیولی وي؟ دا له دې امله کله چې دوی خپله موټر وچلوي دوی له ډیرو تصمیمونو سره مخامخ کیږي او کله چې دوی ډیر تصمیمونه نیسي دوی انرژي هم په همغه شکل سره ضایع کیږي او له منځه ځي او د مهمو تصمیمونو لپاره دوی وخت نه لري او دوی انرژي څنګه کیږي کمیږي او بیا دوی ناوړه تصمیم نیسي. هغه تصمیم چې دی هغه بیا ناقص کیږي. کله چې تاسو سهار له خوبه پاڅیږئ تاسو لومړی کوم کارونه ترسره کوئ؟ تاسو کوم تصمیمونه نیسئ؟ هر تصمیم چې تاسو نیسئ هغه تاسو څخه انرژي اخلي. ډېر کسان دي کله چې سهار له خوبه پاڅیږي لومړی راځي موبایل چک کوي. هلته چې کوم کسان ایمیل ورته کړی دی هغوی ته ځوابونه ورکوي. چا چې په واتساپ کې میسجونه ورته کړي دي هغې ته ځوابونه ورکوي. د ټول تصمیمونه شول چې دوی نیسي او کله چې دوی دفتر ته ځي خپل کاروبار ته ځي هلته چې دوی لاړ شي دوی د خپل کاروبار سیستم سم جوړ نه وي. هر کارمند هر څوک ورته راځي په یوه برخه کې دوی نظر غواړي او دوی هر چاته یو تصمیم نیسي. نو دلته دوی هغه کومه انرژي چې لرله هغه یې ضایع کړله او کله چې د اوس دی راشي د خپل بزنس لپاره د خپل کاروبار لپاره تصمیم نیونه وکړي د تصمیم نیونه چې ده کمزورې ده ځکه چې دی دومره ډېره انرژي نه لري چې هر څه تحلیل کړي د خپل انرژي په داسې شیانو باندې مصرف کړله چې هغه هېڅ ارزښت نه درلودلو. نو تاسو دوه کاره وکړئ. لومړی دا چې د ورځې په سر کې هغه تصمیمونه ونیسئ چې تاسو لپاره ډیر ارزښت لري، په هغه وخت تاسو ډیره انرژي لرئ. او بل دا چې هغه تصمیمونه چې تاسو په ژوند کې اغیز نه لري تاثیر نه لري بې ارزښته دي هغه د خپلې برنامې څخه لرې کړئ.